د شالو پښو اوږد مزل رحمت الله فرهاد د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. رحمت چې په دواړو پښو شل دی خو شلتوب یې نه دی توانېدلی چې د زده کړو مخه یې ونیسي. نوموړی چې اوس د ننګرهار پوهنتون زراعت پوهنځي دریم ټولګي زده کړیال دی، برابر 4 کاله وړاندې د ژوند چارې عادي پر مخ وړلې، خو اوس په ویلچر کې ناست د بل مرستې ته سترګې په لاره دی. ښاغلي رحمت هغه وخت خپله دواړه پښې له لاسه ورکړې چې په پښو کې د وازدې د راشنه کېدو ناروغي له علاجه شوې وه. که څه هم په افغاني ټولنه کې معلولو ته د عادي خلکو په څیر ژوند سخت دی، خو دی وایي چې هیڅکله به له خپل هدف نه وانه وړي. رحمت په پوهنتون کې د زده کړیالانو له رویې نه ډېر خوشحاله دی او وایي چې ټولګیوال او اطاقیان یې ډېر لاسنیوی کوي. پوهنتون کې همدغه محصلین راسره مرسته کوي چې تګ او راتګ راسره کوي، یو ځای نه بل ځای ته مې وړي، چکر راکوي، یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته چې مې وړي، په اسانۍ سره له محصل څخه استفاده کوي. مونږ ترې د ژوند د سختیو پوښتنه وکړه چې دا جواب یې راکړ. منزل کې خیزم یا دویم منزل ته خیزم او چې بېرته راکېږم چې لاړ وګرځېدم او ګزار شوم. دا تر ټولو هره ورځ زه دا فکر کوم چې راغلم ګزار شوم. دا غټه اندېښنه او غټه ترخه خاطره ده. په افغانستان کې ځینې معلولین خپلو راتلونکو ته په داسې حال کې اندېښمن دي چې دولت د معلولینو د حقو پر ورکړه ټینګار کوي. په افغانستان کې له 1 میلیون ډېر وګړي معلوله دي، خو معلولیت محدودیت نه ده. همدا وجه ده چې رحمت الله نثار احمدزی د هدف په یو رنګین پړاو کې دی. شفیع الله بهادري، ننګرهار پوهنتون.